دا چې د سولې خبرې کوم ځای ته ورسېدې او څه ویل شوي دي دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زلمی خلیلزاد د پاکستانی پوځ له مشر قمر جاوید باجه سره لیدلي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. تر دې وړاندې تېره چهارشنبه نوموړي په قطر کې له طالبانو تر خبرو وروسته له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره ډیلي ته تللی و. دا په یو میاشت کې دویم ځل ده چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان پوځ رسنیز دفتر په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی خلیلزاد د پاکستانی پوځ له مشر قمر جاوید باجه سره لیدلی دي. په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی خلیلزاد له جنرال باجه سره د افغان سولې او سیمه ایز امنیت په ګډون مسایلو غږېدلی دی. له دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې په دوحه کې له طالب استازو سره لیدنه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس کړکېچ د سمبالونې لپاره د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. هغه همداراز د افغانستان د خپلمنځي خبرو پر ژر پیلېدا ټینګار کړی او دغه کار لپاره یې د بندیانو د خلاصون چټکېدل او د سولې بهیر د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ډیرېدل اړین بللي. په همدغه لړ کې ښاغلی خلیلزاد پرون له هندي چارواکو سره هم خبرې کړي چې هغوی د سولې په بهیر کې د ډیلي د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په یو ټویټر پیغام کې ویلي اروپایي ټولنه په تکرار سره د ټولو افغانانو لوري لپاره د اوربند غوښتنه کوي او په وینا یې نن له موږ سره د همکارۍ ردول به سبا له موږ لپاره لاس سخته کړي چې کله زموږ سیاسي همکارۍ او مالي مرستې ته اړتیا پیښه شي. د افغان سولې لپاره بهیر کې پرمختګ لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد تازه سفرونه په داسې وخت کې پیل شوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس کړکېچ ته د نړیوالې ټولنې اندېښنې په ډېرېدو دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دوحه کې بې له طالبانو سره لیدنې کې غوښتنه کړې چې د کرونا وبا د ښه مدیریت لپاره باید د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره سم په افغانستان کې بشري اوربند وشي. هغه همداراز ویلي د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ طالب پلاوي سره د لیدنې کې یې ټینګار کړی چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیل پر لور باید ژر تر ژره پرمختګ وشي. هغه همداراز ویلي د طالبانو او افغان حکومت لخوا یې د بندیانو د خوشي کولو بهیر د ګړندي کولو غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد همداراز له طالبانو د یو امریکایي وګړي د خلاصون لپاره د ګام پورته کولو غوښتنه هم کړې ده. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.